شاهراه عمومی کابل کندهار به طول 96 کیلومتر در ولایت غزنی واقع شده است که کار ترمیم و بازسازی آن به طول 24 کیلومتر به پایان رسیده است. مسئولان ریاست فایده‌عامه ولایت غزنی میگویند این شهرها از مرکز شهر غزنی الی ولسوالی مقرین ولایت به طول 96 کیلومتر ترمیم خواهد شد که 16 ماه زمان را در بر میگیرد. سړک خو جمله 90 کیلومتره سړک ته چې په دې کې بالفعل کار په 20 کیلومتري کې روان ده. نو د سږ کال لپاره یې موږ ته پلان راکړی د شرکت چې موږ به 40 کیلومتره پوره کوو. نو وبګورو چې وخت موږ ته اجازه دې راکوي چې دغه 40 کیلومتره پوره کړو که نه راکوي. از سوی هم شماری از رانندگان و مسافرین این شهرها از ترمیم این سړک خوشحال بوده. میگویند باید در کیفیت ترمیم آن توجه شود. څونه کار چې کولای شي هغونه دې وکړه، خو کیفیت یې ښه وي او د دولت ته او هغه مربوطه انجینرانو ته د منلو وړ وي. نو موږ نهایت خوشحاله یو، الحمدلله. خدای تعالی د انجینر صاحبانو ته ټولو ته توفیق ورکړه او مسؤلینو چې خو دغه غوښتنه کوي چې دغه شي اگر چې کوي دا د ملت لپاره چې کوم بنیادی جوړښتونه دي دغه کوي او باید ډېر سخت توجه یې ورته. این در حالی است که قبلا مسافرین و رانندگان این مسیر با مشکلات زیادی مواجه بودند.